کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني لا واک ته نه ورسېدلی، د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري به راولم او زه به فساد په افغانستان کې مکمل له منځه وړم. هماغه وکړه چې دا واک ته ورسېده، د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه تنها متاسفانه چې هغه ناکامه شوله، بیا په وروستۍ کې هماغه څوک چې په فساد کې ښکېل هغوی به واک ته ورسېدل او حتی تر وزارتو پورې وزارت یې ورکړ او بعضې احزاب دا ټول ته معلومه ده په مستقیمه توګه په واک کې ښکېل او شریک ول. داسې کله چې د افغانستان پخواني نظام سقوط وکړه، د ده د احزابو ترمنځ د سیاسونو ترمنځ فعالینو ترمنځ د دروغو د بې اعتمادۍ فضا دومره زیاته شوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول شول او هغې ته زور ورکړل شو. محمد اشرف غني هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایاست چې د دغسې تورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولی شي؟ کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه یې وغوښتل چې زه یعنې ګواکې په دې فساد کې ښکېل نه یم او زه هر نوع همکاري ته آماده یم چې وضاحت ورکړم، زه حساب ورکړم. زه نو هماغه وله چې سیګار هم په دې وروستي راپور کې نشر کړي دي چې او شریکه کړې ده چې د له ځانه سره پیسې نه دي وړي. زموږ هیله دا ده، غوښتنه مو دا ده له نړیوال بانک څخه، آسیایي بانک څخه، معتبره بنسټونو څخه او په خاصه توګه سیګار څخه، لکه څرنګه د اشرف غني په هکله پلټنه وکړله، همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په هکله که وزیر دی که معاون دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پوښتنه وکړي چې کوم کومکونه چې په افغانستان کې سوي وو هغه پر ځای مصرف سوي دي او که نه. اوس ستاسو وړاندیز څه ده چې د دغسې تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسي؟ زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو، بعضې احزابو څخه، بعضې رسنیو څخه چې بې طرفه نه دي او یو طرف واقع دي او تل نادرست خبرونه خپاروي او یو طرف یې ځان واقع کړی ده. هیله مو دا ده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي، د افغانستان د یووالي لپاره وکړي او مخکې له دې دوی څه خپاره کړي په هغې باندې تبصره او څېړنه وکړي چې آیا دا شی په افغانستان کې واقعیت لري او که نه، او بعد له هغې نشر کړي.